نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لار باندې تیریدو، یو بوډۍ د ور په مخه کې ناست ده، غټ فیټ ورسره پروت دی، غټ فیټ ورسره پروت دی. نبی علیہ السلام چې تیریږي دا بوډۍ ورته آواز کوي، ای ورارو راشه دا پیټې زما د اوږې ته راوخیجوه، زما په دې اوږه باندې کېږدوه. السلام علیکم ملګرو، زه ستاسو ورور ستاسو ملګری نوید جان. ملګرو دا واقعه را سره وګورئ، د خپلو کتونکو سره لازم مخې ته شیر کړئ او زموږ پیج د سره فالو کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، والسلام. باندې کېږدوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل خموري در اوچتو مای. چې کله نبی علیہ السلام فیټې اوچت کو کنه، اوس پیټې ته ګوري د هغې وزن زیات دی، بوډۍ ته ګوري کمزوري ده چې دا به دا پیټې وړي څنګه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغې بوډۍ ته وایي مورې کو دې خوښه یې زه د یو ځای پورې ځم نو چې دا پیټې در سره د هغې ځای پورې اوسم نو ښه به نه وي. بوډۍ ورته وایي دې نه نوره بهتره خبره کومه کېدی شي، کو دا دې را سره ووړو خو په ما به غټ احسان وکړې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه پیټې روچت کو، په خپله اوږه باندې کېښود او د بوډۍ نه مخکې روان دی، بوډۍ پسې وروسته روانه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په لاره تپوس کوي مورې چېرته ځې او چېرته روانه یې؟ دا دومره غټ پیټې دې ځان سره اخیستی چېرته دې مخه کړې ده؟ بوډۍ ورته وایي وایي ورارو ما د خپل پلار نیکه د دین سره ډېره زیاته وفا کړې ده، ما د خپل پلار نیکه دین سره ډېره زیاته وفا کړې ده، خو خبر شوی یم چې په مکه کې یو جادوګر راوتی دی، په خلکو باندې جادو کوي او د خلکو نه د هغې دین اخلي، د هغې مذهب ورله بدلوي. ما د پلار نیکه د دین سره ډېره مینه کړې ده، هسې نه چې په دې اخري عمر کې د هغه جادو په ما باندې وچلېږي او زما نه زما دین واخلي چېرته. نو ما سوچ وکړو چې ښه خبره دا ده چې دا مکه ورته پرېږدمه نو بهتر به وي، هسې نه چې زما دین زما نه والي چېرته، دا مکه ورته پرېږدمه. نبی علیہ السلام ورته فرمایي ښه روان دی. نبی علیہ السلام چې کوم ځای پورې تو هلته یې پیټی کېښودو، وي مورې وشو اوس تر نظر رخصت شمه. بوډۍ ورته وي او وراره ته اوس زه دا دې غټ کار وکړو چې ما سره دې پیټی دلته راورسو. خو چې کله نبی علیہ السلام ته رخصتي کېږي نن دا بوډۍ ورته شان اواز کوي ای ورارو لږ ودرېږه تا ته یو خبره کومه. نبی علیہ السلام ورته واپس شو، وی ها مورې وایه. وی بچیا چې زه لاړه شم بل ځای ته که نه نو خلک به رانه تپوس کړي چې مکه دې ولې پرېښې ده، ولې د مکې نه راغلي؟ نو زه به ورته وایم چې په مکه کې یو داسې سړی راوتی چې نوم یې محمد دی صلی الله علیه وسلم، داسې جادوګر دی د خلکو نه د هغې دین اخلي، د هغه د وجې نه ما مکه پرېښې ده. نو خلک به مکې ته ډېر بدې ردې وایي، ډېر بدې ردې به وایي چېرې دا خو ډېر بد ځای دی، داسې ناکاره خلک دی چې خلک یې په هجرت مجبوره کړی دی، داسې ناکاره خلک دی چې خلک ترې نه کډه کوي، بوډۍ ته هم راوتي، دا خو ډېر ناکاره ځای دی. نو خلک به مکې ته بدې ردې وایي. بچیانو زه به ورته وایم چې مکې ته بدې ردې مه وایئ، خو ناکاره خلک پکې شته نو ښه خلک پکې هم شته چې ورته زه بیا ستا نوم اخلمه. ته راته خپل نوم ووایه چې زه ورته وایم مکې خلک ټول بد نه دی، خیر دی کو یو ځوان پکې بد دی، داسې ښه نوجوانان ښه هلکان پکې هم شته، ته راته خپل نوم ووایه که نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکی شو، ویې خندل، وی مورې د کم محمد نه چې ته کډه کوې هغه ستا وړاندې ولاړ دی، د کم محمد نه چې ته روانه یې که نن هغه ستا وړاندې ولاړ دی، چا ته چې ته جادوګر وایې هغه ستا وړاندې ولاړ دی. بوډۍ ورته وایي ته محمد یې، هغه محمد نوم ستا دی یقیني؟ نبی علیہ السلام ورته وفرمایل او دک نوم ما ته زما مور او پلار ایښی دی، هغه محمد زه یم د چا د وجې نه چې ته روانه یې. هغه بوډۍ ورته په ژړا شوه، وی یقینا ستا جادو په ما وچلېدو، ستا جادو په ما وچلېدو، زه چېرته د داسې سړي د وجې نه مکه نشم پرېښودی، راشه ماله دې لاس په لاس کې راکړه چې زه کلمه ووایم ستا. وروڼو مینه محبت، موږ د یو داسې پیغمبر نوم اخیستونکي یو، موږ د یو داسې پیغمبر ته خپل نسبت کوونکي یو. پکار دا ده چې بیا د هغه اخلاق هم خپل کو، د هغه کردار هم خپل کو، د هغه گفتار هم خپل کو که نه. موږ لم داسې اخلاق پکار دی چې زما اخلاقو ته یو سړی وګوري غیر مسلم چې اسلام راوړي، داسې اخلاق زما نه وي چې غیر مسلمه ما ته ګوري او هغه په خپل کفر باندې شکر وباسي. داسې کردار پکار دی، داسې گفتار پکار دی. مسلمان او دې ګوري که نه زه خپل نسبت اخر کوم چاته، زه د کوم پیغمبر نوم اخیستونکی یم. نو موږ لرونو په خپل منځ کې مینه محبت دا خورول پکار دي، رورولي پکار ده، ژوند ښایسته تېرول پکار دي. لنډې مختصر ورځې دي، سبا به د دې دنیا نه تلي یو،
کو ښکلی ژوند خو تېر کړی خو هر سړی به موږ په خوب باندې یاد کړي چېرې ښه سړی و ښه سړی و ښه سړی و او که چېرته بد ژوند خو تېر کړی نو هېڅوک موږ په خوب سره یاد نه کړي. مختصر ژوند دی، دنیا فاتح کېدونکې ده.